صلی الله علیه وسلم فرمایل الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما. حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما د جنتی ځوانانو سرداران دي او پلار یې تر هغوی غوره دی. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه فرمایي په کومه شپه چې زما پلار حضرت علی کرم الله وجهه شهید کېده په هماغه شپه یې وغوښتم او راته یې وویل ای زویه ما چې د شپې لمونځ وکړه او بیا ویده شوم نو په خوب کې مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید. ما ورته شکایت وکړه چې زما ملګري له ما سره مخالفت کوي او له جهاد نه تښتي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل الله رب العزت ته دعا وکړه چې له هغوی نه دې وساتي. یعنی کوم ملګري چې ستا نه مخالفت کوي او تا سره په جهاد کې ګډون نه کوي نو د الله رب العزت نه دعا وغواړه چې الله رب العزت د هغوی د شر نه تا وساتي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې ما همداسې دعا وکړه. د همدې شپې په سهار حضرت حسن رضی الله تعالی عنه وفرمیل ای خلکو په تاسو کې بېګا شپه داسې یو سړی وژل شو چې کله به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه کم لور ته لیږه نو ښي لاس ته به جبرائیل او چپ لاس ته به میکایل د مرستې لپاره ورسره ولاړ ول او الله رب العزت د همغه په لاس مسلمانانو ته فتح ورکوله. هغه تر ځان وروسته یوازې 300 درهمه پریښي دي. دا د امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم الله وجهه د مبارک ژوند و. کله چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته په 40 هجري کال کې د روژې په میاشت کې خلکو له حسن رضی الله تعالی عنه سره بیعت وکړه نو عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته یو لیک واستوه چې په لیک کې لیکل شوي ول ای حسنه خلکو تر علی رضی الله تعالی عنه وروسته خپل مشر ټاکلی نو خپل ښي لوری مضبوط کړه له خپلو دښمنانو سره جهاد وکړه او د تورن سړي ګناه پټه کړه ځکه هغه ستا دین ته هیڅ زیان نشي درسولی. خپله کورنۍ او خپلوان دې په کارونو وګماره په دې سره به د هغوی د کورونو اصلاح وشي. دا د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خط و چې حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ته یې واستوه. کله چې حسن بن علی رضی الله تعالی عنهما او معاویه رضی الله تعالی عنه د ارض سوات د انبار په سیمه کې سره مخ شول نو حسن رضی الله تعالی عنه له حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه سره سوله وکړه له امارته ورتیر شه او معاویه رضی الله تعالی عنه یې د مسلمانانو د امیر په توګه ومنه. دا پیښه په 41 هجري کال کې د جمادی الاولی په میاشت کې رامنځته شوه. دا په حقیقت کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغې وینا تصدیق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان ابنی هذا سید ولعل الله ان یصلح به بین فئتین من المسلمین. زما دا زوی یعنی حسن رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو مشر او لارښود دی. هیله ده چې الله رب العزت د ده په لاس د مسلمانانو د دوو لویو ډلو ترمنځ سوله وکړي او الله رب العزت د ده په لاس سوله وکړه ځکه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه سره سوله وکړه له امارته ورتیر شه او معاویه رضی الله تعالی عنه یې د مسلمانانو د امیر په توګه ومنه. حسن رضی الله تعالی عنه 7 میاشتې او ورځې د مسلمانانو امیر و. د هجرت په 49 کال د 40 کالو په عمر مدینې منوره کې وفات شو. د مدینې والی سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنه پرې د جنازې لمونځ ادا کړ. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه وصیت کړی و چې له خپل نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په کوټه کې ښخ کړی شي خو مروان د دې کار مخه ونیوله او هغه یې په جنت البقیع کې خاورو ته وسپاره. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له حسن، حسین، عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنهم نه په ماشومتوب کې بیعت اخیستی و په داسې حال کې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې هغه به له ماشومانو نه بیعت نه اخیسته خو د دوی نه چې په ماشومتوب کې بیعت اخیستی دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مینه و دوی سره. کله چې امیر المؤمنین سیدنا
حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه وفات شو. حسین رضی الله تعالی عنه عراق ته د تللو اراده وکړه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما چې کله له دې خبرې خبر شو چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه عراق ته ځي، نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه 3 ځله حسین رضی الله تعالی عنه عراق ته د تللو منع کړه. له هغه نه یې وپوښتل چیرته ځې؟ حسین رضی الله تعالی عنه ویل عراق ته ځم. او د عراقیانو لیکونه او بیعتنامې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته وروښودې. ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته د نه تللو قسم ورکه او ویل زه درته یو حدیث اوروم چې تر دې مخکې مې چاته نه دی اورولی، او هغه حدیث دا دی: یو ځل جبرائیل علیه الصلاة والسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او هغه ته له دنیا او آخرت څخه د یوه د غوره کولو اختیار ورکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرت خوښ که، نو ته هم د همدې کورنۍ یو غړی قسم په الله چې له اهل بیتو څخه هیچا هم دنیا نه ده خوښه کړې. الله رب العزت دې تا ته خیر در نصیب کړي، نو د عراق په لورې مه ځه، ځکه ته پوهیږې چې د عراق خلکو ستا له پلار سره څه وکړل. خو حسین رضی الله تعالی عنه بیا هم عراق ته پر تلو ټینګار وکړه او د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما خبره یې ونه منله. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته تر غاړې شو او داسې دعا یې ورته وکړه: زه تا له وژل کېدو څخه الله ته سپارم. حسین رضی الله تعالی عنه د یزید بن معاویه خلافت نه خوښوه، له همدې امله د کوفې په لور روان شو. یزید هم د عراق والی عبیدالله بن زیاد ته په لیک کې داسې ولیکل: زه خبر شویم چې حسین د کوفې په لور در روان دی، د هغه په درتګ سره به په زمانه او ښارونو کې ډیر ازمایښتونه پیدا شي، نو عراق ته د هغه د درتلو مخه ونیسه. عبیدالله بن زیاد هم همداسې وکړل. حسین رضی الله تعالی عنه یې عراق ته له ننوتو منع که. کله چې حسین د هغه خبره ونه منله، نو ابن زیاد په ډیرې بېرحمۍ شهید که او د هغه مبارک سر په یو بکس کې د یزید دربار ته ولیږه. کله چې د حسین رضی الله تعالی عنه سر د یزید په مخ کې کیښودلی شو، نو حسین بن الحام الحدی پرې دا مرثیه وویله: یغلقنا هاما من رجال اعزة علینا وهم کانو اعق ظلما. که څه هم چې غاړه یې له تنه جدا کړې شوي، خو هغه حسین زموږ په وړاندې ډیر عزتمن او هغه بل ابن زیاد ډیر ظالم او نافرمان و. حسین رضی الله تعالی عنه په 1 هجري کال کې د عاشورا په ورځ د شپږ په عمر د کربلا ښار په تف نومي ځای کې په شهادت ورسېده. هغه په 4 هجري کې د شوال په 8 نیټه زیږېدلی و. د حسین قاتل سنان بن انس نومیده او سر مبارک یې تیری خوله بن یزید الاسبحي جدا کړی و. کله چې د هغه سر ابن زیاد ته راوړ، نو داسې ورته ویل: اوقر رکابی فضة و ذهبا انا قتلت الملك حجیه خیر العباد اما و ابا. خپل رکاب به له سرو او سپینو زرو ډک کړم. ما ډیر عزتمن پادشاه وژلی دی، هغه چې د مور او پلار له طرفه په خلکو کې تر ټولو ډیر غوره و. نو ابن زیاد ورته ویل: اذا کان خیر الناس اما و ابا فلم قتلته قدموه فاضربوا عنقه فضربت عنقه. نو چې د مور او پلار له طرفه تر ټولو غوره سړی و، بیا دې ولې وواژه؟ بیا یې امر وکړه چې دا سړی نیسئ او سر یې پرې کړئ. نو د هغه سر یې ور پرې کړو. د حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما په فضایلو کې ډیر حدیثونه روایت شوي دي. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حسن رضی الله تعالی عنه په اړه وفرمایل: اللهم انی احبه فاحبه واحب من یحبه قال وذمه الى صدره. ای الله، زه له ده سره مینه لرم، نو ته هم ورسره مینه وکړه او له هغه چا سره هم مینه وکړه چې له ده سره مینه کوي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي: بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حسن رضی الله تعالی عنه خپلې سینې ته جوخت کړه. همدارنګه د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه په یو بل روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: من احب الحسن والحسین فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني. څوک چې له حسن او حسین
رضی الله تعالی عنهما سره مینه کوي داسې دا ګواکې چې له ما سره مینه کوي او څوک چې له حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما سره کینه کوي داسې دا لکه چې له ما سره کینه کوي. په یو بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د علی، فاطمه او حسن او حسین رضی الله عنهم په اړه فرمایلی دي: انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم. تاسې چې له چا سره سوله وکړئ زه هم ورسره سوله کوم، او تاسې چې له چا سره جنګیږئ زه هم ورسره جنګیږم. ابن ابي نعیم فرمایي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د یو عراقي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په حرم کې د میاشتې وژل روا دي، نو ابن عمر وفرمایل: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ريحانتي من الدنيا. د عراق خلک د میاشتې په اړه پوښتنه کوي چې آیا د دې وژل په حرم کې څنګه دي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور فاطمه رضی الله تعالی عنها زوی ووژه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و دا دواړه یعنی حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما زما دنیوي ګلان دي. همدارنګه انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما. حسن بن علي رضی الله تعالی عنهما په ټولو خلکو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر ورته و، او دا دواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیر ګران ول او تل به په غېږ کې نیول. نو د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې دواړو ته د جنت زیری ورکړی. الله رب العزت دې ترې راضي شي، او الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د مبارکو صحابه و کرامو سیرتونه واورو او په خپل ژوند کې د هغو نه ګټه پورته کړو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. ساحره باندې میدان د حشرګاه بابي ورانه دنیا بابي شته بل مروي ټول مخلوق په واویلا بابي ورانه دنیا بابي پر ساحره باندې میدان د حشرګاه بابي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. حضرت عبدالله بن عمر بن حرام رضی الله تعالی عنه هم د هغو صحابه و کرامو له جملې څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک ژوند کې هغه ته د جنت زیری ورکړی. حضرت عبدالله بن عمر بن حرام رضی الله تعالی عنه په هغو 12 نیکبختو کسانو کې شامل دی چې د دویم بیعت عقبې پر مهال مشران ټاکل شوي ول. په هغو 11 مشرانو کې 9 له خزرج او 3 تنې له اوس قبیلې څخه ول. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه په بدر کې ګډون وکړه او په احد کې شهید شو. د احد تر غذا مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او ویل په خوب کې مې مبشر بن عبدالله بن منذر ولید چې راته ویل یې په څو ورځې که به زموږ خواته راشي. نو ما ترې وپوښتل چې ته چیرته؟ هغه راته وویل زه په جنت کې په آزاده توګه ګرځم را ګرځم. ما ترې وپوښتل آیا ته په بدر کې ووژل شوی وې؟ ویل هو، خو تر مرګ وروسته بیرته را ژوندی کړی شوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمیل ابو جابره دا شهادت دی، دا کم خوب چې تا لیدلی دا شهادت دی، الله به د شهادت در په برخه کړي. سیدنا جابر رضی الله تعالی عنه چې د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه زوی دی هغه فرمایي کله چې زما پلار په احد کې شهید شو نو ما ژړل او د خپل پلار له مخ نه مې ټوټه لرې کړه. صحابه و کرامو رضی الله عنهم له دې کار نه منع کړم، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع نه کړم او وی فرمایل مه ژړه، ملائکو په خپلو وزرونو سره ستا پر پلار سوری کړی دی. ته ټوټه لرې که، ملائکو په خپلو وزرونو سره ستا په پلار مخ باندې سوری کړی دی.
ابن اسحاق له عبدالله بن محمد بن عقیل نه روایت نقل کړی چې وایي له جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه نه مې واورېدل چې ویل یې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل الا ابشرک یا جابر قال قلت بلى يا نبي الله قال إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله عز وجل ثم قال له ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك قال أي ربي أحب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى جابر آیا زیری در نکړم ما ویل ولې نه ای د الله رسوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې د پلار په احد کې شهید شو نو الله رب العزت بیرته را ژوندی که او بیا یې ورته وفرمیل ای عبدالله بن عمره څه شی خوښوې چې درې کړم حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته ویل ای ربه زه دا خوښوم چې بیرته دنیا ته ولاړ شم او ستا په لاره کې تر جنګېدو وروسته بیا ووژل شم همدارنګه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل لما اصیب اخوانکم باحد جعل الله ارواحهم في اجواف طیر خضر ترد انهارها وتأكل من ثمارها وتسرح في الجنة حيث شاءت فلما رأوا حسن مقيلهم ومطعمهم ومشربهم قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما صنع الله لنا كي يرغبوا في الجهاد ولا يتكلوا عنه فقال الله تعالى فإني مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم ففرحوا واستبشروا بذلك فذلك قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې د احد په ورځ ستاسې ځینې ورونه شهیدان شول نو الله رب العزت د هغوی ارواوې د شنې مرغۍ په ججورو کې کیښودې هغه مرغۍ د جنت په ویالو چکر وهي د جنت میوې خوري او د عرش تر سوري لاندې د سرو زرو په ډیوو کې کینی او آرام کوي کله چې دوی دا غوره خوراک څکاک او خپل نیک انجام وویني نو وایي کاشکې چې زموږ ورونه زموږ له ښه حالته خبر وای هغوی هم په جهاد کې برخه اخیستلی او له جنگ څخه نه تښتېدلی نو الله رب العزت هغوی ته وفرمیل زه به ستاسو دا خبره هغوی ته ورسوم نو الله رب العزت دا آیت نازل که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون کم کسان چې د الله رب العزت په لاره کې کم کسان چې د الله رب العزت په لاره کې وژل شوي دي هغوی مړه مه ګڼئ هغوی خو په حقیقت کې ژوندي دي د خپل رب په وړاندې روزي مومي همدارنګه د حضرت عبدالله بن عمر بن حرام رضی الله تعالی عنه زوی سیدنا جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مهتما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أبي وترك دينا وعيالا فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من حجاب وإنه كلم أباك كفاحا فقال يا عبدي سلني أعطك فقال أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك صانيا فقال إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په غمجن حالت کې ولیدم نو راته ویې فرمایل ولې خفه یې ای جابره نو ما ورته ویلې ای د الله رسوله پلار مې ووژل شو پر هغه د خلکو پور پاتې دی او دا دی کورنۍ هم ترې پاتې شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل آیا ته خبر نه چې الله رب العزت له هیچ چا سره تر پردې پرته خبرې نه دی کړي خو ستا له پلار سره الله رب العزت له پردې پرته خبرې وکړي او بیا یې ورته وفرمیل ای زما بنده وغواړه چې درې کړم
پلار دې وویل ای ربه غواړم چې بیرته دنیا ته لاړ شم او د بیا ځل لپاره ستا په لار کې ووژل شم. الله رب العزت ورته وفرمیل نه داسې نشي کیدی ځکه ما فیصله کړې چې مړی بیرته دنیا ته نشي تللی. دا عزت ستا د پلار لپاره بس دی ته مه ژاړه. وګورئ قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت چې دې صحابه و کرامو ته دومره عزت ورکوي، الله رب العزت بغیر د پردې ورسره غږیږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته د هغوی په ژوند کې د جنت زیری ورکوي. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې د هغوی په زړونو کې د محمد رسول الله مینه پرته وه. هغوی د محمد رسول الله د سنتو پابند ول. هغوی د خپل ژوند د محمد رسول الله له دین نظر کړی و. د هغوی په زړونو کې د الله او د الله د دین مینه پرته وه، ځکه الله رب العزت هغوی سره بغیر له پردې خبرې کوي او ورته وایي څه غواړې چې درې کړم. هغه بیا هم دا غواړي چې د خپل سر د الله له دینه زار کړي او د خپل وینه د الله د دین د دفاع لپاره بیا توی کړي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د مبارکو صحابه و کرامو سیرتونه واورو. که زموږ خویندې دي او که زموږ ورونه دي او په ژوند کې د هغه نه عبرت واخلو، څه چې هغوی کړي څه ناڅه خو په خپل ژوند کې عملي کړو تر څو چې الله رب العزت موږ هم د خپلو عذابونو نه وساتي او د هغو په صف کې الله حشر کړي، الله مو جنت ته بوزي. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره، ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو لپاره جنت غواړم او د الله نه د هغو عملونو غوښتنه کوو چې موږ ته توفیق راکړي چې په هغه باندې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم راضي کیږي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ساحره باندې میدان د حشر ګربوي، ورانه دنیا بوي، شته بل مروي ټول مخلوق په واویلا بوي، ورانه دنیا بوي. پر ساحره باندې میدان د حشر ګربوي